حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا حدیث نقل کئی، بخاری کی اشتا و پنور کتابوں کی اشتا، حدیث هرقل وتوی اغم د نبی علیہ السلام سره چې د مکې د کافرانو سردارو دغه وخت چې صلح وشوه نو د یو قافله شام ته بوتله. ځکه دا شپږ کاله جنګونه نو د مکې د خلکو قافله شام ته نه وتلې، یریدل چې مسلمانان په لاره کې زمونږ په قافله حمله ونه کړي. جوړه شو، پیغمبر علیہ السلام هم خطونه لیږل شروع کړل او دم تجارتي قافله شام ته بوتله. ځکه مکه کې خو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزي نه کېدله، ټول سیستم به په تجارت روانو. د قافله بوتلې و شام ته. چا ورته وی او صاحب یو قافله شته او د قافلې کې هم د دغه پیغمبر د قوم مشران خلک دي، ویری ولې ماله یې خو بادشاه فوراً یې حاضر کړل. چې حاضر یې کړل دربار ته، وی رانږدې یې کړې، رانږدې یې کړل. وی هغه پرونی د پیغمبر خط چې راوړی دی هم راولې، هم راوستو. حضرت ابو سفیان رستو دا واقعه ذکر کړي. دغه وخت خو د ټول مکې او د گردونوا د مشرکانو بشر دی، د حضور پاک مقابله کې ولاړ دی. ابو سفیان وی چې مونږ یې نږدې کړو، بالکل ځان ته مجلس کې، او مجلس ډک دی د وزیرانو نو د مشیرانو نو د علماو د عیسایانو نو ډک مجلس دی. بادشاہ په خپل تخت شاهي پکې ناست دی. مونږ یې ځان ته نږدې کړو، ترجمان یې راوغوښته ځکه زمونږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي، فرنجي، یوناني، یونان والا انګلیشو، دا یو خو د امریکې او د برطانیې والا دی، دا یوناني ژبه ده، د انګریزۍ ته لږه نږدې دا ژبه وه. ترجمان یې راوغوښته. وی دومره هوښیار و چې وی زه یې مخکې کړم او زما قوم یې رستو کړ. وی تاسو رستو شئ او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې، او دا یې ما نه رستو ځکه کېنول چې اسې نه دوی یو بل ته مخامخ ناستي نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبره ترې ونه کړي چې داسې ووایه داسې ووایه مه وایه ووایه، دا ټکي اشارې ونه کړي. نو دی یې مخکې کړ او قوم یې رستو کړ. او قوم ته وله څه وایي؟ ترجمان په واسطه قوم ته وله وایي چې ستاسو له دې ابو سفیان نه زه د اخري زمانې د پیغمبر څه معلومات اخلم، نو که دې دروغ وایي ګورې ما ته ووایه چې دې دروغ وایي. هسې نه د دروغ وي او تاسو پې چپ پاتې شوئ نو ګورې که ما ته پته بیا ولګېده سزا به ټول ورکړو. ابو سفیان وی یره که دا یره نه وي چې دا قوم اسې نه زما خبره دروغجنه وګڼي چې دا دې دروغ ویلي، وی دروغ به مې ویلي. یریدم که زه دروغ ویم نو اسې نه شاته مې لوی قوم دی او هغوی یریږي د هرقل نه او ووایي چې صاحب دا ټکې پکې دروغ ووایي، به مجبوره شو. نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام متعلق لومبې تپوس کوي. لومبې تپوس دې څه کوي؟ وی کیف نسبه فیکم، دې د کم نسب خاوند دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب صدی. ابو سفیان وتوی هو فینا ذو نسب عظیم، لوی خاندان سره صاحب تعلق، لوی تعلق خاندان لوی دی. ولی وی دروغ نشي ویلی، یو د یریږي د مرګرنو چې مرګري مې اونه وی چې دروغ وي، کوي چې بیکاره نسب دی. او دویم د ابو سفیان نه هرقل مخکې تپوس کړو وی ستاسو کېږي دا هلک چې د پیغمبر یې دعوه کړې ده؟ وی دا زما قریبي رشته دار دی، قریبی رشتہ دار. نو دروغ ګیرې کو، دروغ ویلیم نشي چې دا بیکاره نسب دی، هلته کې ځان یې ورسره په نسب کې شریک کړی دی، بیا خو دم خرابېږي. څنګه نسب والا دی دا پیغمبر یې دعوه چې کړې ده؟ هو فینا ذو نسب، د لوی نسب خاوند. قریش خو مشهور قوم دی. وی ښه دویم تپوس ته نه دا کوم، دویم تپوس چې هل من آبائه من ملک، د ده په پلارانو نیکونو کې څوک بادشاه تیر شوی دی؟ ابو سفیان وی نه تیر شوی. دروغ یې دی کې هم نه شو ویلی، که وی او تیر شوی دی نو بادشاهان خو بادشاه پېژني، وی چې وښایه څوک و هغې نه شو کولی. دریم تپوس ته کوي وی ستاسو په قوم کې بل چا د ده نه مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ د نه مخکې بل چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ ابو سفیان وی نه ده کړې. دې کې هم دروغ نه شو ویلی، که وی کړې ده وی تپوس به یې ته کوو چې څوک و؟ سړی خو نه وکړه، چا خو دعوه نه ده کړې. بیا ته تپوس کوي هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، وی د دې پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې تاسو په ده د دروغو څه تهمت لګولې؟ دروغ ویل خو وروستو خبره ده، هسې د دروغو تهمت. بعضې سړي دروغ ووایي، بعضې سړي دروغ نه ویلي خلک ورته دروغجن وایي. نو ده باندې د دروغو تهمت چته لګېدلی دی
ابو سفیان وینا رښتیا خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د نبوت نه مخکې دی به د صادق او امین وی، دروغ تهمت نشتا، چې تهمت نشتا الزام پر دروغ نه دی راغلی، خو دروغ یقینا نه دی ویل. وی خیو بل تپوس ته نه کوم هل کان یقدرو دوکې چېرته کړې ده؟ یاره صاحب دوکې هم نه ده کړې، دوکه باز سړی نه دی تېر شوی، ده چېرته دوکه نه ده کړې. ولې که وی چې دوکې کړې ده نو ده به ترې خامخا تپوس کو کوم ځای کړې ده، چا سره یې کړې ده؟ جواب به ورسره نو. نو ابو سفیان وی یو ټکي مې پکې وردن نه کا، وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده. په صلح کې موږ یو شرط لګولی دی چې د یو بل په دوستانو که زموږ دا دوستان چې د یو بل سره جنګ کوي نو موږ به مرسته نه کوو. نو زموږ دوستانو د هغه په دوستانو حمله کړې ده او زموږ بعضې ملګرو ورسره مرسته کړې ده. نو یریږو چې دوکه را سره ونه کي او موږ نه اوس انتقام وانلي. هرقل ورته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو یې ښودی دی، هغه خو نه دی، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله؟ وی دا ټکې مې پکې وی خو هغې کې م خړ شوم. بیا دې تپوس کوي بل تپوس، وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، څوک چې د ده امتیان دي ملګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزوري خلک دی؟ وی نه کمزوري خلک دی. په اعتبار د اکثر کمزوري دا کبرجن نه دي، لکه ابوجهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی. ځکه لوی خلک دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چاته نه ښکته کوي. غریبانان خلک او درمیانه زندګۍ والا خلک هغوی حق ته ګوري، هر څوک چې مشر دی. غټ سړی د رکوټي پسې شاته نه دي چې یاره دی خو غریب دی او کمزور دی، پسې به زه چاته ځمه. یاره وایي دغه دي د عام درمیانه، تاسو چې میډل کلاس خلک ورته وایه، درمیانه طبقې والا خلک. وی دا ملګري زیاتېږي که کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون؟ وی نه زیاتېږي. او ښکاره دی کې دروغ ویلی نه شو، ملګري زیات شوي دي. بیا تپوس ته کوي وی چې دې ملګرو کې یو سړی په اسلام کې داخل شوی دی نو چېرته واپس کافر شوی مرتد شوی دی؟ هل یرتد احد منهم، یو کس د دوی نه مرتد شوی دی؟ سختة لدینه، خو ګورې د دنیا په لالچ نه، د ښځې په لالچ نه چې د ده د دین بدي شي واپس ته تللی دی بعد ان يدخل فيه. هغه وی نه، یو قسم د ده د ملګرو نه ایمان نه دی پرېښی، واپس شوی نه دی. بیا دې تپوس کوي وی هل قاتلتموه، څه جګړې مګړې مو سره راغلي دي؟ وی او. وی کیف قتالکم ایاهو، وی جنګ هم څنګه او ګټه تاسو کړې ده که هغه کړې ده؟ وی صاحب کله موږ او کله هغه، ګټه دوی نه ده کړې، خو اصل کې احد کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوي دي. نو ما خو تاسو ته چې دا خو د دوی ګټه نه ده، ګټه دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي، میدان چېرته مسلمانانو نه دی پرېږدي. وی او بس کله دې ګټه کوي او کله مونږ ګټه کوو. وی ښه یو اخري تپوس درنه کوم، بما یأمرکم، حکم درته څه کوي، څه وایي درته؟ وی دې وایي چې د یو الله عبادت وکړئ، د ګڼو مه کوئ، منځونه را باندې کوئ، منځونه کوئ، زکاتونه ورکوئ، صدقې ورکوئ، دا راته وایي. وی نور درته څه وایي؟ یاره وی دا راته وایي چې پاک دامن ژوند تېروئ، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. وی دا خبرې دی. وی خو ته غوږ کېدم. وی ما لومبې تا نه تپوس وکړو چې نسب یې څنګه دی؟ تا وی د لوی نسب خاوند دی. نو پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کوي، دی نښه د نبوت شوه. دویم تپوس مې دی نه وکړو چې د په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی دی که نه؟ تا وی نه دی تېر شوی. نو ماړه کې دا وه چې که پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوي نو دې د پلار نیکه د بادشاه د اغېشتو دپاره دا یو لاره جوړه کړې ده. پیغمبر یې دا وکړه، پلار نیکه منصب ته خلک ځان رسوي. نو تا پخپله وایي چې پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تېر شوی. دریم مې درنه تپوس وکړو چې ستاسو قوم کې څوک پیغمبر تېر شوی دی؟ تا وی نه دی تېر شوی. ما وی ځکه کیدای شي که څوک بل څوک پیغمبر تېر شوي نو دی به هم د هغه په تابعدارۍ کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړي، دا وجه هم نشته. بیا مې دنه بل تپوس وکړو چې د دروغو چېرته تهمت پې لګېدلی دی که نه؟ تا وی نه. نو لکه ویمه چې عام معاشره کې خلکو ته دروغ نه وای، نو په خدای به څنګه دروغ وایي چې وایي چې زه پیغمبر یم او پیغمبر نه دی. بیا مې دنه تپوس وکړو چې دوکه کوي که نه کوي؟ تا وی نه دوکه نه کوي. وی وکذلک الرسل، پیغمبران دوکې نه کوي.
دیم نخره دی چې دی پیغمبر دی. بیا مې ران تپوس وکړو چې ملګري څوک دي، کبرجن خلک که درمیانه طبقه والا؟ تا وی نه دا کمزوري درمیانه طبقه والا خلک. وی د پیغمبرانو لومبي تابعدار هم دقی. بیا مې نن تپوس وکړو چې څوک د ده ملګری دی واپس مرتد شوی دی که نه؟ تا وی نه. وی ایمان هم دقسې دی. کذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب، چې ایمان کله زړه ته دننه ننوځي نو بیا نه واپس کېږي. حضرت بلال ته ګوره کنه، حضرت صہیب ته ګوره، بلال ته ګوره، حضرت خباب ته ګوره، چې ایمان لته ننوت بیا نه واپس کېږي. بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې جنګونه هم کړي دي نو ګټه چا کړې؟ تا وی کله هغه کله مونږ کړې ده. نو دقسې ده غلبه کله پیغمبر باندې خدای آزمایش راولي، بېشکه مړي ته کېږي، اخري غلبه به د ده وي. بیا مې د نه تپوس وکړو چې څه حکم درته کوي؟ تا وی ایمان او زکات او صدق او پاک دامني راته ښیي. وی د پیغمبرانو تعلیمات هم دقه دي. نو هرقل دغه ځای کې اوس څه وایي؟ فإن كان ما تقول حقا، اے ابو سفیانه چې ما د نه کم تپوس وکړو تا جواب راکړو او دا دې ته رښتیا ویلي، فسیملک موضع قدمی هاتین، دې ځای ته به دغه سړي بادشاهي را رسېږي. زما قدمونه چې کم ځای پراته دي دلته به یې بادشاهي راښکاره کېږي. وی زما داس یقینو چې دې زمانه کې اخر زمانه پیغمبر روزي. دا مې خیال نو چې دا به په عربو کې پیدا کېږي. پته ولګېده چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی او دی پیدا شوی دی. او بیا څه وایي؟ ارمان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وی که زه دې وخت کې د پیغمبر په خوا کې ناست وی نو ما به وله خپې د دوړو نه اینځلې وې، ما به وله خپې وینځلې وې. چې دا خبره څنګه وکړله بیا وی راوړه دا خط کې څه لیکلي دي، ترجمان ته وی وایا. نو خط د نبی علیہ السلام من محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. دا خط د محمد نه دی. څومره عجیبه عاجزۍ سره خط لیکلی دی. القاب نشته ځان سره. محمد د الله بنده او د الله رسول. لومبې د خدای بنده، بندگی چې کله پیدا شي نو بیا خدای پاک احسان کوي. دویم نمبر د الله رسول الی هرقل، دا خط هرقل ته لیکم عظیم الروم چې د روم مشر دی. سلام علی من اتبع الهدى، سلام یې چولی دی. دې کې ډېر د طالبانو نقطې خبرې دي، درته نه کوم، عامې خبرې درته کوم. بیا ورته څه وایي؟ سلام نه پسو دی اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، د اسلام دعوت ته در کوم. اسلم، مسلمان شه. تسلم، محفوظ بشي. دنیا کې به محفوظ شي، آخرت به دې خوشي. اسلم، مسلمان شه. تسلم، محفوظ بشي. فإن توليت او که ایمان ته اسلام ته دې شا کړله فإن عليك اسم اليريسيين، نو ګوره د دې قوم ټول وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي. ټول قوم وبال ستا په سر ته پسه پرېوځي، ځکه د دې د ایمان رکاوټ هم ته شوې. او بیا ورته د قرآن شریف یو آیات لیکلی دی، وقل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. اے اهل کتاب و عیسایانو، یوې خبرې ته رجوع کې، هغه د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره ده. څه دي؟ الله نعبد الا الله، چې موږ به صرف د الله عبادت کوو، ولا نشرک به شیئا، شرک به نه کوو. نه به شرک په عبادت کې کوو، بندګي به د یو الله کوو. نه په عقیده کې به شرک کوو، نه به عملي شرک کوو، هېڅ قسمه شرک به نه کوو. ولا يتخذ بعضنا اربابا، او یو بل ته به خدایان نه وایو. خدایان څه؟ یو ځل حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی قرآن شریف کې خو راځي چې عیسایان یو بل ته رب وایي، اتخذوا احبارهم ورهبانا هم اربابا من دون الله. نو موږ خو بل چاته رب نه دی ویلي. وی چې دا خپل مولیان د تکوي چې دا حلال دي حلال یې ګڼئ او دا حرام دي حرام یې ګڼئ، داسې کوي. وی دا رب شو کنه. دا حلال او د حرام مالک څوک دی؟ یو الله دی، بل څوک نه دی. نبی علیہ السلام خدا الله حرام مونږ ته بیانوي او دا الله حلال مونږ ته بیانوي. فإن تولوا، که تاسو دا دې خط ته شا کړله نو بس دا دونه گویو کې چې موږ مسلمانانو، تاسو پیش خدای پیش. خط چې کله لسته نو دا ځای کې د هرقل د بادشاه رور ولاړو. په صاحب دا خو ډېر بې ادبه دی دا چې خط راجېږلی دی. وی خپل نوم یې مخکې کړی دی او ستا نوم یې وروستو کړی دی. هرقل چپ
وی که دی د آخر زمانې پیغمبري دی د دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کړي او زما نوم وروستو کړي. وی ګوره عیسی علیه السلام ته د خدای تپوس دی د عیسی علیه السلام متعلق لږ وکړه. د عیسی علیه السلام متعلق وی ستاسو پیغمبر څه وی؟ وی هغه وی چې هغه چې کوم ورسره عیسایان مولیان وزیران دي یو اخوا دی خوا خلق دي هغې شور جوړ کړ. هغې دا خیال لاغې چې دا هرقل مسلمانېږي، شور یې جوړ کړ، چغې جوړې کړې. ابو سفیان وی چې مونږ خو یې بار وویستو، تاسو بار وځئ. چغې جوړې شوې، تاسو ته څوک نقصان ونه رسوي، ځئ تاسو بار وځئ. شبه یاره وی چې بار ووتو، ما ملګرو ته وی چې داسې معلومېږي لکه چې د نبي علیه السلام نوم مې واغې چې د ده جوړ دا شی جوړ غلبه مونې ښه، دا شی جوړ غلبه کوي. اوس هرقل څه چل وکړه؟ د هیکلبي ته یې داسې کار وکړه، روم ته لاړ شو. هلته یو لاټ پادري دی، مشر پوپ او زما دوست دی، دوغاتور د هغه نوم دی. هلته لاړ شو، دا خط هغه له ورسوه چې هغه څه فیصله وکړه نو بیا ما له راشه زه به هغه فیصله وکړم. صاحب ته به کوم ځای؟ وی زه حمص ته روان یم، لار کې یو بله قلعه ده، هلته راځه. د هیکلبي رضي الله عنه لاړ روم ته، ایټلي ته. هلته ورسېد، دوغاتور ته یې ټوله قصه وکړله. دوغاتور چې خط وکړ په عیسایانو کې لوی مولا، بس هغه وی دا ټیک ته دا د آخر زمانې پیغمبر دی رښتونی. زمون کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي ټول پکې موجود دي، ټول پکې موجود دي، بالکل ټیک ده. زمان دا یقین و چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی، خو چې تا خط راوړو تا نه کوم تپوسونه وکړل ټیک ده، بس لاړ ویلم بل او خشته جامې یې واغوستې او جومات کې مدرسه کې د دنیا خلک راغونډ کړي. خدای مو بخښه راشي یو ضروري خبره کوو. خو د ټول روم مذهبي مشر د ټولو استازو د ټولو پیرو ټوله دنیا ورته راغونډه شوه. وایي چې څه مسله د سړي نن ښکلې جامې م واچولې او غسل یې م وکړو او مونږ ته څه اعلان کوي چې سینګ په ممبر کېناسته. وایي خدای مو بخښه، مونږ چې د کمې آخر زمانې د پیغمبر په انتظار و هغه دنیا ته تشریف په مکه کې، مکې نه مدینې ته تللی دی، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا استاذ ما له رالیږلی دی او ما خو اعلان وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما په ایمان راوړو، تاسو ته هم چې ایمان پرې راوړی. بس خلک را پاڅېدل او هغه غریب یې هم هلته شهید کړ. وایي خطه نوې خبرې دی جوړې کړې، مړ شو. د هیکلبي وایي چې ما پسې طریقه په ګڼه ګوڼه کې ځان راوویسته، خط مې واپس راوړه. دې وخت کې دا هرقل راغلی حمص ته، هلته بله قلعه وه، هلته راغلی و. خط مې وله ورکړه. ما ورته وی چې صاحب وی دوغاتور څنګه چلو شو؟ مې دوغاتور مسلمان شو، بیا قوم مړ کړ. وی ښه دا خط ماله راکړه. خط مې وله ورکړه. وی ده په هغه خپله قلعه کې ټول بیا هغه خلک راغونډ کړل چې څومره دي، چې څومره عیسایان دغه ده سره په دې سفر کې روان دي، وزیرانو عیسایانو مشرانو جرنیلان دا ټول ورسره دي. هغې په هغه خپله قلعه کې کینول ځان ته دی بره وخت او د قلعه دروازې جرنده کړې او چابیان یې ځان سره بره کېښودی. هوښیار دی، که بره خو ځکه وخته چې هسې نه زه خبره کوم، هسې نه ما نه دوغاتور جوړ نه کړي، مړ مې نه کړي، او هسې نه چې زه خبره وکړم او دوی په دروازو بار وځي او انقلاب جوړ کړي، خلک زما خلاف بل ونه کړي. نو دروازې جرنده کړې، چابیان یې ځان سره کړه او بره په قلعه په سر کېناست او قوم یې لاندې کېښود. ټوپک تماچه خو نو د تورې د مسله وه، څوک بره خطې ورپسې نه شي. دی ورته څه وایي هرقل قوم ته عجیبه خبره ورته کوي. ورته وایي یا معشر الروم، ای د روم مشرانو، انی قد جمعتکم لخبر، یو خبر له مې را جمع کړی. انه قد اتانی کتاب هذا الرجل، ما ته د دغې سړي یو خط راغلی دی، د کوم سړي خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره به وکړئ. یدعونی الی دینه، ما خپل دین ته بلی. وانه والله لنبی، قسم په خدای چې دا پیغمبر دی، قسم د تخرم چې دا پیغمبر دی. الذي كنا ننتظره، دا هغه پیغمبر دی چې موږ انتظار کوو. قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی. ونجده فی کتبنا، او دا هغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې دا هغه ذکر دی. فهلموا، راځئ نتبعه ونصدقه، چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو. بیا ورته څه وایي؟ هل لکم فی الفلاح والرشد، کامیابي م خوښه ده، هدایت هم خوښ دی،
و ان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاہي هم تاسو سره باقی پاتې شي دا مو خوښه ده فبایعوا هذا النبي دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت هم په دې کې چې سره بیعت وکړو به د ایمان وروړو خو چې دی ووی که نه بس خلکو چغې کړې هرقل مرده باد او منډې کړې چې دروازو باندې بار وځو دروازې خو د جرنده کړې وې بار خو وتی نه شو دته خو رسېدی نه شو دی ورته څه وایي وی کینې یو خبره درته کوم کینې وی ستا خبره نه اورو بس ته مونږ معزول کړې تم بادشاه نه وی لږ خو خبره واورئ که نه وی څه وی ته خو مسلمان شوې وی نیم مسلمان شوې عیسائی ما وی دا مې تاسو کتی چې په خپل دین کلک یې که نه نبی علیہ السلام ته چې د اطلاع راورسېدله وی د خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوره کړه پته ورته ولګېده چې رښتونی پیغمبر دی خو دنیا غوره کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بادشاه ته به خلکو سجدې کولې بیا هرقل زنده به هغه خط هرقل ځان سره وساته پټکي کې به ګرځو دې پټکي کې او بیا ور د اتی د اډوکې نه یو صندوق جوړ کو د اتی د غاښ نه د اتی غاښ قیمتي دی هغې نه صندوق جوړ کو هغه صندوق کې ورکو او بیا ول د سرو زرو یو صندوق جوړ کو هغه په هغې کې پروت او زوی له ورکو چې مړ کېده وی بچې تاسو سره به که ته مړ کېدې خپل زوی له به ورکې دا خط به د خپلې خزانې نه جدا کوې یو ځل نبی علیہ السلام ته ختم راولېږه وی زه ګورې پیغمبر یم خو زه ګورې ستا امتي ایمان مې در باندې راوړی دی خو د دې قوم نه یریږم نبی علیہ السلام کذب عدو الله وی د خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه دی تصدیق یې وکړو د پیغمبر علیہ السلام صفات یې ومنل خو بادشاهي یې غوره کړه چې بادشاهي را نه ځي یعنې په اسانه خبره وه بادشاهي به یې پرېښه ورغلې به وکړه ممکن ده دا مشران به پوی کړي په څه طریقه خو د بادشاهي یې غوره کړه دغه یې پرېښه